که چیرې یوه عدسیه په اوبو کې کښېږدو، د هوا څخه یې راواخو په اوبو کې کښېږدو، آیا محراقي فاصله یې تغییر کوي او که نه؟ موږ تاسو په هندارو کې یو مسله ویلې وه، محراقي فاصله په هندارو کې د شعاع تابع وي او د شعاع نیمایي راتله، نور نو دا هنداره چې ته هر ډول محیط ته انتقالوې هیڅ کله به د دې محراقي فاصلې کې تغییر رانسي. خو په عدسیو کې دا مسله څنګه ده؟ تاسو اوس دې ته توجه وکړئ. زه به اول یو عدسیه درته په نظر کې ونیسم. داسې یو عدسیه د دواړو طرفو شعاګانې به انتخاب کړو. د دې طرف شعاع ته به م ووایو چې دا 10 سانتي متره شعاع لري او د دې طرف شعاع ته به هم ووایو 10 سانتي متره شعاع لري. موږ تاسې خپل د محاسبې دپاره نور یو طرف فرضوو چې له کوم طرفه څخه وارد سوی، اما تاسو ته اوس معلومه سوه چې د هر طرفه وارد وي محراقي فاصله تغییر نه کوي. مګر په محاسبې کې دا لوری ولې مشخص کوو؟ تر څو چې آر یو آر دوه صحیح وضع کړم. که لوری مشخص نه کې محاسبه غلطیږي. خو که هر طرف ته د عدسیې مخ ووایه، هر طرف ته چې د عدسیې مخ ووایه پایله تغییر نه کوي، اما دا کار حتمي دی چې کوئ به یې په سوال کې تر څو چې آر یو آر دوه په معلوم کو. اوس ګوري که زه وایم چې نور د دې طرفه راځي، دا څه رالی لومړی وجه، نو دا شعاع څه سو آر یو، او که نور د دې طرفه راسي دا وجه لومړی راله، د دې وجې شعاع خو دې خواته واقع ده، نو بیا دا څه راځي آر یو. فرض وکړئ نور په دې طرف راځي، دا مې د نور لوری مشخص کوي. ښه چې د نور لوری اول وړانګه په دې وجه ولګېدل او د دې وجې کره چې تاسو تکمیله کوئ مرکز یې دلته راځي که نه، نو دا رالی اولی مرکز. نو دغه شعاع څه ده؟ دا شعاع آر یو ده او دا شعاع کومه یوه وه؟ دا آر یو سو. مثبت منفي باندې به یې وروسته فکر وکړو. ښه دا شعاع هم 10 سانتي متره ده د دې طرف، نور اول په دې وجه ولګېدی وروسته دې ته راورسېدی او د دې مرکز خو دې طرف ته راځي چې کره تکمیله کوي ده خواته، نو دا مرکز ته زه څه وایم؟ سی دوه. نو د دې مرکز مربوطه شعاع ته به مو وایو آر دوه. ښه اوس تاسې ما ته دا ووایاست محراقي فاصله غواړم پیدا کړم، په دې کې کم یو مثبت دی او کم یو منفي دی. د عدسیې مخ خو مشخص دی، دا د عدسیې مخ طرف راغی او بل یې شا طرف سو. کم مرکز د عدسیې شاته دی؟ سی یو. نو آر یو څه رالی مثبت، آر دوه منفي. اوس فورمول ته راځم، د عدسیې جوړونکي فورمول یو پر اف ان منفي یو. زه د عدسیې جوړونکي عمومي اړیکه لیکم، هغه څنګه وه هغه اړیکه؟ ان یو پر ان دوه منفي یو، یو پر آر یو منفي یو پر آر دوه. اوس ګورئ دا په لومړي حالت کې داسې یعنې کارو، د عدسیې د انکسار ضریب 3 پر 2 دی. ان یو څه وي؟ د عدسیې د انکسار ضریب، د عدسیې د انکسار ضریب 3 پر 2. لومړی حالت عدسیه په هوا کې ده، دا دوهمي ان دوه دا د هغه محیط د انکسار ضریب وي چې عدسیه په کښې کې واقع ده. لومړی موږ تاسې داسې فرض وو چې عدسیه ده په هوا کې، نو د هوا د انکسار ضریب څو دی؟ یو. اوس راسئ محراقي فاصله د دې عدسیې محاسبه کړو کله چې دا په هوا کې وي. یو پر اف مساوي دی په ان یو 3 پر 2، ان دوه یو، نو دا څو رالی 3 پر 2 منفي یو. یو پر آر یو، آر یو څه مثبت، آر دوه منفي، نو یو پر 10 دا منفي دی، د دې منفي سره مثبت سو، دا هم یو پر 10. د دې ځای څخه یو پر اف مساوي رالی په دا مو محاسبه کوئ یو پر 2 10 ګډ مخرج 2 پر 10 راځي، 2 پر 10 اختصار سو اف څو رالی 10 سانتي، اف 10 سانتي متره. محراقي فاصله د دغه عدسیې څو راله 10 سانتي. اوس همدا عدسیه په اوبو کې ایږدو چې په اوبو کې کښېږدئ شعاګانې خو تغییر نه کوي، د عدسیه خو کلک مواد دي، شعاګانو تغییر ونه کوي، د د انکسار ضریب خو تغییر ونه کوي، یوازې څه شي تغییر کړی؟ د محیط د انکسار ضریب. اوس به وګورو چې د عدسیې محراقي فاصله تغییر کوي او که نه کوي. که تغییر کوي نو څه ډول تغییر کوي؟ زیاتیږي او که کم کیږي؟ دې خبرې ته اوس توجه وکړئ. ښه تاسو داسې تصور وکړئ همدا عدسیه موږ تاسې اوس په اوبو کې واقع کړې. راځم یو پر اف د اوبو د انکسار ضریب د دې ځلې محیط 4 پر 3
اوس نو یو پر اف مساوي ان یو پر ان 2 منفي یو پر آر یو منفي یو پر آر 2 قیمت گذاری کوو. دا د سی د انکسار ضریب 3 پر 2 د محیط د انکسار ضریب 4 پر 3. اوس خو حادثه په اوبو کې ده نو محراقي فاصله به یې وګورو چې څه ډول تغیر کوي. یو پر اف مساوي 3 پر 2 دا څو راځي 4 پر 3 منفي یو پر آر یو منفي یو پر آر 2 دا خو همغه حالت کې راځي آر یو مثبت آر 2 منفي یو پر لاس منفي یو پر منفي لاس. دا ځای مخکې موږ محاسبه کړی و دا 2 پر لاس یا یو پر 15 راځي. دا ځای محاسبه کوي 3 و 3 ضرب سو په صورت کې 9 او دا څو رالی 8. یو پړاو به یم دلته داسې ولیکم مساوي دی په دا رالی 9 پر 8 منفي یو او 2 پر لاس. اوس نو محراقي فاصله مساوي ده په دا ځای ساده کوي یو پر 8 ضرب یو پر 15 دا مو اختصار کړ یو پر 15 یو پر 40 یو پر اف یو پر 40 اف څو راغی اف مساوي سو په 40 سانتي متره. څه نتیجه مو ځینې واخیستل؟ کله چې عدسیه په اوبو کې کېښودل سي محراقي فاصله یې اوږدېږي. هر کله چې عدسیه په اوبو کې تاسې کښېږدئ محراقي فاصله یې اوږدېږي. اوس زه ستاسې څه پوښتنه کوم آیا عدسیه په هوا کې او په اوبو کې یو ډول طاقت یا قدرت لري؟ نه. کله چې محراقي فاصلې تغییر وکړي نو خو قدرت هم تغییر کړی دی. اوس نو دا دوی خبرې مه غلطوئ. محراقي فاصله اوږدېږي خو قدرت څنګه سو کمیږي. نو د عدسیې قدرت ډېر چیرې وي په هوا کې او لږ چیرې وي په اوبو کې. خبره واضح ده؟ ځکه محراقي فاصله یې زیاته سوه. دې ته وګورئ فرض وکړئ لومړی حالت عدسیه چیرې وه؟ لومړی حالت عدسیه په هوا کې. د دې محراقي فاصله څومره ده؟ په هوا کې چې 10 فرض وکړئ دا فاصله د دې ځایه تر دې ځایه دا څو رالی 10 سانتي. کله چې عدسیه په اوبو کې فرض وکړئ زه دا محیط داسې درته جوړ کړم دا اوبه دي یعنې دا نظر هوا ته غلیظ محیط دی. کله چې عدسیه په اوبو کې اوس څه قصه ده دا یې عدسیه په اوبو کې هماغه عدسیه. اوس دلته محراقي فاصله څنګه ده؟ دلته محراقي فاصله اوس څنګه وه 40 سانتي. نو محراق دلته رالی چې محراقي فاصله یې څو راسي 40 او د دې نقطې څخه تر دې نقطې پورې دا فاصلې ته به اوس موږ ووایو 40 سانتي متره. اوس تاسې وړانګې په دواړو باندې واردې کوي. موازي وړانګه راغله دلته موازي وړانګه راغله منکسره د کم ځای څخه تېرېږي له محراقه دا داسې یعنې قطع سو او په دې کې دا په دې شکل باندې قطع سو. په کمیو کې وړانګې ډېر ژر انکسار کړی او ډېره راکږه سوې په هوا کې. نو محراقي فاصله چې اوږده سي خو همدا خبره راله وړانګه انکسار کم کوي لږ منحرفه کېږي یعنې لږ وړانګه ماتېږي. نو بناء محراقي فاصله یې لویه راغله. چې محراقي فاصله لویه راسي قدرت د عدسیې کم سو. نو اوس که زموږ تاسې څخه پوښتنه کېږي چې په اوبو کې د عدسیې محراقي فاصله نظر هوا ته موږ یې اوږدېږي اما که د قدرت خبره راسي بیا موږ ورته کمیږي. متوجه سولئ؟ ښه اوس نو تاسې د دې څخه ډېر زیات نتایج په خپله جوړولی سئ. که دا مسله بیخي د اوبو د هوا پر ځای په عمومي بڼه ووایو تاسو اوس په هوا اوبو کې فرق په څه شي کې و؟ د انکسار په ضریب کې یعنې په غلظت کې. نو موږ اوس دا خبره په عمومي بڼه داسې زده کوو که څومره په غلیظ محیط کې کېښودل سي د عدسیې محراقي فاصله زیاتېږي او هوا خو رقیق محیط و نو هلته یې محراقي فاصله کمه راغله. متوجه یاست مسلې ته؟ ښه اوس نو دې ته تاسې توجه وکړئ که چیرې عدسیه په داسې یو محیط کې واقع سي چې د انکسار ضریب یې توجه وکړئ که عدسیه په داسې یو محیط کې واقع سي چې د انکسار ضریب یې د دې محیط سره اوبه د یار محیط چې دی برابر وي څه کېږي
په فورمول کې وګورئ چې دا دواړه برابر سي دا څه رالی صفر صفر ضرب دا صفر رالی نو محراقي فاصله باید بې نهایت لویه وي چې یو پر محراقي فاصله صفر ورکړي صحیح ده اوس نو دا راته وایست محراقي فاصله لا تنهي بې نهایت سو د دې مطلب څه رالی مطلب دا رالی چې دا وړانګه داسې راله چیرې به یې قطع کوي لا تنهي کې یعنی اصلا دا محور قطع کوي نه څه قصه راغله انکسار واقع نه سو که د محیط د انکسار ضریب د عدسیې د انکسار د ضریب سره واقع وي په هغه صورت کې څه کیږي انکسار نه واقع کیږي په دې صورت کې داسې هم یو واقع راځي دې ته وګورئ دا دلته درته جوړ کړم وړانګه داسې راله پر عدسیې ولګېدل سیده تېره سوله او په دې حالت کې به عدسیه موږ تاسې په دې محیط کې ونه وینو چې لاس ووهئ عدسیه پیدا کیږي خو په سترګو ښکاري نه ځکه انکسار نه کیږي په دې صورت کې متوجه سولئ عدسیه په هغه محیط کې به څه رقم وي تاسو به تصور وکئ چې دا خو مکمل اوبه دي په دې کې خاصلا عدسیه وجود نه لري انکسار نه وي واقع سوی اوس نو یوه بله نتیجه راته جوړه کړئ که موږ عدسیه په داسې یو محیط کې واقع کړو دلته وګورئ د اوبو د انکسار ضریب څه و یو پر درې د عدسیې د انکسار ضریب یو پر پنځه یعنی اوس هم د عدسیې د انکسار ضریب تر اوبو څه و لوی عدسیه غلیظ محیط و کله چې ما عدسیه په هوا کې ایښې وه عدسیه غلیظ و تر هوا کله چې ما عدسیه په اوبو کې کښېښودل بیا عدسیه غلیظ محیط ته نظر څه ته اوبو ته اوس ما سوال دا دی که د عدسیه په داسې یو محیط کې کښېږدو چې هغه محیط نظر عدسیې ته غلیظ وي بیا به څه وسي په فورمول کې جوړ کړئ که برابر خو انکسار واقع نسو او که چیرې داسې یو حالت وي چې محیط غلیظ وي نظر عدسیې ته دا اوس دا دوه مثاله چې موږ تاسې کار کړه په یو حالت کې څه و هوا وه محیط رقیق و نظر عدسیې ته بل اوبه و محیط رقیق و نظر عدسیې ته که محیط غلیظ وي نظر عدسیې ته څه به وي که محیط غلیظ وي یعنی مطلب مخرج لوی راځي تر صورت هر څومره چې محیط غلیظ وي د هغه د انکسار ضریب لوی وي که نه چې مخرج لوی سو تر صورت دا کسر واقعي رالی د یو څخه مو منفي کوي دا څه رالی منفي عدد منفي مو دلته ضرب کوي د دې پایله څه راله منفي اوس راته وایست اف منفي څه معنا لري متباعده نو دا جالبه مسله سوه که چیرې محیط غلیظ سو تا د اندسې لحاظه دا څه ډول عدسیه راخیستې ده متقاربه خو چې وړانګه وارده سي هغه به څه ډول انکسار وکړي بالکل د متباعدي عمل به دلته ښکاره کړي له ځانه دا به په کم صورت کې چې کله محیط غلیظ وي نظر څه ته نظر عدسیې ته په دې صورت کې متباعده څه ډول کړنه کوي د متقارب په څیر متقارب څه ډول کړنه کوي د متباعد په څیر بالکل د دوی کارکردګي یو د بل برعکس کیږي متوجه سولې دې مسلې ته یعنی مطلب دا رالی چې د عدسیې محراقي فاصله په کم محیط کې چې عدسیه واقع ده په هغه خبرې پورې تړاو لري